ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو زده کوونکو، دا د یو ځل بیا زه استاد محمد ایوب محمدي او را سره همکاران ستاسو چوپړ ته حاضر سوي یو. په نننی درس کې زموږ او تاسې د لیمیټ نور مبهم شکلونه دي چې له هغو له جملې څخه یو په تواندې لای تنایي، صفر په تواندې صفر او لای تنایي په تواندې صفر دي. د کتاب په 21مه صفحه کې شتون لري. څرنګه چې په تیرو درسونو کې مو تاسې لیمیټ داسې وویل، لیمیټ په LIN سره ښودل کېږي. د یوې تابع کله چې دا متحول یې نقطې ته نږدې سي، د تابع یو مشخص قیمت مثال د L په خوا ځي، نو L ته د فکس تابع د A په نقطه کې لیمیټ ویل کېږي. دلته شرط دا و که چیرته د ښي لاس او د کیڼ لاس لیمیټونه سره یو شان و، تابع لیمیټ لري، او که دا لیمیټونه یو شان نه و، تابع لیمیټ نه لري. د لیمیټ د حل لپاره مو تاسې طریقه وویله. لیمیټ دی که چیرته یوه تابع ولرو، مثال 2x جمع 4 تقسیم په x منفي 1، که x تقرب 2 ته کړی وي، نو هغه نقطه په دغه تابع کې وضع کوو. مثال د 2 نقطه دلته کې وضع کوو 2 وارې 2 جمع 4 تقسیم په 2 منفي 1. دا مثال کېږي له 4 جمع 4 تقسیم په 1. 4 جمع 4 8 په 1 باندې 8، یعنی د 2x جمع 4 تقسیم په x منفي 1 تابع لیمیټ د 2 په نقطه کې 8 ده. کله کله دا تابع سوا 0 په 0 داسې تابعګانو لای تنایي تقسیم په لای تنایي 0 ضرب لای تنایي لای تنایي منفي لای تنایي شکلونه یې غوره کول چې دا مبهم یا دروغجن شکلونه وو. دا د تابع لپاره هیڅ کله ځواب کېدلی نه سوی. د دغه بدیله طریقه هم پیدا کوله چې دا مو په تېرو درسونو کې وویل. نننی درس مو یو په تواندې لای تنایي، صفر په تواندې صفر او لای تنایي په تواندې صفر مبهم شکلونه دي. که چېرته له دغو شکلونو سره هم مخامخ سو، دا هیڅ کله د تابع ځواب کېدلی نه سي، نو باید بدیل شکل یې پیدا سي. مثال یو مثال کې مثال داسې ده، لیمیټ دی یو جمع 2 تقسیم په x ټول په تواندې x، کله چې x تقرب وکړي لای تنایي. که چېرته لای تنایي کې وضع کم، دا به سي یو جمع 2 تقسیم په لای تنایي ټول په تواندې لای تنایي. دا مساوي ده له یو جمع 2 تقسیم په لای تنایي 0 ټول په تواندې لای تنایي. دا مساوي ده له یو په تواندې لای تنایي. یو په تواندې لای تنایي چې دا یو مبهم شکل ده، دا هیڅ کله د لیمیټ کې ځواب کېدلی نه سي. دا لیمیټ چې دا د داسې لیمیټونه د ایولر یا د ایولر لیمیټونه بلل کېږي. د دغو ځواب همیش ا په تواندې فی ده. داسې لیمیټونه که چیرته دغه شکل ولري، یو په تواندې لای تنایي، 0 په تواندې 0 او لای تنایي په تواندې 0، یعنی یو په تواندې لای تنایي، 0 په تواندې 0 او لای تنایي په تواندې 0، دا د ایولر لیمیټونه دي. د دغه جواب ای په تواندې پی ده. ایسې دا د ایولر عادت ده. د دغه ځواب 2.1 8.2 8.1 او داسې نور. دغه د ایولر د عادت قیمت ده. او پیچ څه ده؟ فیس ده یو ثابت عدد ده. هغسې لاسته راوړو که چېرته د عمومي شکل یې په دې ډول وښیم چې لیمیټ دی یو پر تواندې VX، که چېرته x a ته تقرب وکړو او دغه شکل یې غوره کړ، یعنی یو په تواندې لای تنایي، لای تنایي په تواندې 0 په تواندې 0 او لای تنایي په تواندې 0 مبهم شکل یې غوره کړ، نو د دغه ځواب ای په تواندې پی ده. او دا داسې لاسته راوړو فی مساوي ده له لیمیټ دی له قاعدې څخه یو منفي کوو او په توان کې ضربوو. دا توان نماسې ده په دغه اکسپوننټ هغسې ده، دغه تابع کې بیرته ضربوو او x هر څو تقرب کړی ده هغې نقطې ته تقرب ورکوو. همدا فورمول ده. مثال یو مثال ته راځم، یو مثال ته حل کوم. مثال په دې ډول ده. مثال یو لیمیټ دی یو جمع
څلور تقسیم په 2 ایکس ټول په تواندې 3 ایکس کله چې ایکس تقرب وکړي لای تنایي ته د دغه لیمیټ پیدا کړي چې دا لیمیټ څو ده. د لیمیټ د پیدا کولو لپاره لومړی ګورو چې آیا دا مبهم ده او که مبهم شکل نه ده. نو د عدد رخو په تابع کې وضع کوو چې هغه لای تنایي ده. لای تنایي په تابع کې وضع کوو. دا به داسې سي یو جمع 4 تقسیم په 2 وارې لای تنایي ټول پر تواندې 3 وارې لای تنایي. دا مساوي ده. یو جمع 4 تقسیم په 2 وارې عدد ضرب لای تنایي بیرته لای تنایي 2 وارې لای تنایي لای تنایي ضرب 3 وارې لای تنایي لای تنایي. دا مساوي ده. یو جمع عدد تقسیم په لای تنایي 0 په تواندې لای تنایي. دا مساوي ده. یو جمع 0 بیرته یو په تواندې لای تنایي. نو دا یو په تواندې لای تنایي مبهم شکل لري. د دې لپاره چې دا جواب پیدا کړو نو د دې سوال جواب د فورمول له مخې ای په تواندې پی ده. څنګه پی پیدا کوو؟ لومړی پی مساوي ده له لیمیټ دی ایکس تقرب کړی ده لای تنایي ته. د قاعدې څخه یو منفي کوو. یو جمع 4 تقسیم پر 2 ایکس منفي یو ټول ضرب په توان کې ضربو. توان ده 3 ایکس مخرج نه لري مخرج یو ده. مثبت یو او منفي یو په یو له بل سره خلاصي یعنی له مثبت یو څخه چې منفي یو لاړ شي 0 پاتې کېږي. نو پاتې به څو سي؟ پاتې به سي لیمیټ دی ایکس تقرب کړی ده لای تنایي ته. دا مساوي ده 4 وارې 3 ایکس دا یې 12 ایکس تقسیم په یو وارې 2 ایکس دا یې 2 ایکس. اوس تقرب یې کړی لای تنایي ته. که لای تنایي کې وضع کم دا به چې 12 ضرب د لای تنایي تقسیم په 2 ضرب د لای تنایي. دا مساوي ده لای تنایي تقسیم په لای تنایي. اوس لای تنایي په لای تنایي مبهم شکل غوره کړ. د دغه شکل د رفع کولو لپاره مو تاسې 3 حالتونه ویلو. لومړی که چیرته د صورت درجه لویه وه د هغه ځواب لای تنایي ده. که د مخرج درجه ورباندې لویه وه جواب یې 0 ده. او که دواړه مساوي وي یوازې د مساوي درجو لرونکو متحولونو ضریبونه یو په بل باندې ویشو. څرنګه چې اوس لیمیټ دی 12 ایکس تقسیم په 2 ایکس کله چې ایکس تقرب وکړي لای تنایي ته. دا حالت لای تنایي په لای تنایي شکل غوره کړی ده او د صورت درجه هم یو او د مخرج درجه هم یو ده. نو دواړه یو له بل سره مساوي دي. نو د مساوي درجو ضریبونه یو په بل ویشو. نو 12 تقسیم پر 2 مساوي ده له 6 سره. یعنی له دې نه داسې نتیجه اخلو چې د پی قیمت 6 ده. اوس د پی قیمت هم پیدا کړ. نو د ټول سوال جواب لیمیټ دی یو جمع 4 تقسیم پر 2 ایکس ټول په تواندې 3 ایکس چې کله ایکس تقرب وکړي لای تنایي ته. د دغه مو مخکې ویلو چې دغه ځواب ای پر تواندې پی ده. ای پر تواندې پی نو اوس ای پر تواندې د پی قیمت څو ده؟ 6. نو د دې سوال جواب ای پر تواندې 6 ده. د موضوع د لا روښانتیا په خاطر راځو دویم مثال پرې حل کوم. دویم مثال په دې ډول ده. لیمیټ دی یو جمع ایکس ټول پر تواندې 4 ایکس تقرب کړی ده ټول پر تواندې یو په 4 ایکس ایکس تقرب کړی ده 0 ده. یعنی لیمیټ دی یو جمع ایکس ټول پر تواندې یو تقسیم په 4 ایکس تقرب کړی ده 0 ده. غواړو د دغه ځواب پیدا کړو. لومړی د دغه شکل پیدا کوو چې کوم شکل لري یعنی دغه ځواب لاسته راوړو. نو د دغه لپاره مبهم شکل غواړو چې مبهم شکل یې کوم ده. راځو 0 کې وضع کوو. دا به په دې ډول سي چې یو جمع 0 ټول پر تواندې یو تقسیم په 4 وارې 0. دا مساوي ده له یو جمع 0 یو تقسیم په 4 وارې 0. دا به مساوي سي یو پر تواندې عدد تقسیم په 0 لای تنایي. نو یو پر تواندې لای تنایي مبهم شکل لري. یو پر تواندې لای تنایي مبهم شکل لري. د دې لپاره چې حل کړو نو موږ وایو چې دغه ځواب ای په تواندې پی ده. نو پی پیدا کوو. پی چې ده پی په دې ډول پیدا کوو. پی مساوي کېږي له لیمیټ دی
x تقرب کړی ده 0 ته. ووایي چې قاعدې څخه یو منفي کوو. قاعده څو ده؟ یو جمع x یو ورڅخه منفي کوو او په توان کې ضربوو. نو په یو تقسیم په 4x کې ضربوو. یو او منفي یو به یو له بل سره خلاص وي، پاتې به سي لیمیټ دی x تقرب کړی ده 0 ته. صورت له صورت سره او مخرج له مخرج سره ضربوو. یو واري x هغه x تقسیم په یو واري 4x. بیا هم لای اوس که چېرته دا 0 په 0 شکل غوره کوي، خو دلته x او x یو له بل سره اختصاریږي، نو یو په 4 پاتې کېږي. یو په 4 یو ثابت عدد ده او د ثابت عدد لیمیټ بېرته هماغه عدد ده. نو دغه ځواب یو په 4 ده. یو په 4. نو د دې لپاره چې ځواب پیدا کړو د لیمیټ دی یو جمع x ټول پر توان دی یو په 4x کله چې x تقرب وکړي 0 ته. د دغه ځواب په موږ وایو چې a پر توان دی p ده، نو a پر توان دی یو په 4 ده. نو د دې سوال ځواب هم a پر توان دی یو په 4. راځو د موضوع د لا روښانتیا په خاطر باندې د کتاب د 30مې صفحې د تمرین لومړی مثال حل کوو. لومړی مثال د کتاب په دې ډول ده. لیمیټ دی یو جمع یو تقسیم په x ټول پر توان دی x او جمع 2x تقرب کړی ده لای تنایت. دا تاسو حل کړئ چې ځواب یې څو ده. د دې لپاره چې د دې سوال ځواب لاسته راوړو د حل لپاره یې لومړی شکل غواړو چې شکل پیدا کړو چې کوم شکل لري. نو لای تنایي پکې وضع کوو. دا بس یو جمع یو تقسیم په لای تنایي ټول په توان دی لای تنایي جمع 2 دا مساوي ده. یو جمع یو تقسیم په لای تنایي 0 ټول په توان دی لای تنایي جمع 2 لای تنایي. نو دا هم یو په توان دی لای تنایي شکل لري. د لپاره ځواب لاسته راوړو نو د یو تقسیم په لای تنایي همېش ځواب ای پر توان دی پی ده. ای پر توان دی فی د پی قیمت یو ځل پیدا کوو. فی مساوي کېږي له لیمیټ دی x تقرب کړی ده لای تنایت. د قاعدې څخه یو منفي کوو. یو تقسیم په x منفي یو ټول په ضرب دی توان کې ضربوو. x جمع 2 کې ضربوو. منفي یو او یو په سره خلاص پاتې به سي لیمیټ دی x تقرب کړی ده لای تنایت. یو واري x جمع 2 دی x جمع 2 تقسیم په یو واري x هغه x. لای تنایي تقسیم په لای تنایي شکل لري. څرنګه چې د صورت او د مخرج درجې یو له بل سره مساوي دي، نو فقط دا ضریبونه یو په بل باندې ویشو. نو یو تقسیم په یو یو. نو د دې سوال یعنی د فی قیمت یو ده. نو له دې نه داسې نتیجه کوو چې لیمیټ دی یو جمع یو تقسیم په x کله چې x تقرب لای تنایي ته وکړي ټول په توان دی x جمع 2 دا مساوي ده له ای په توان دی فی او د پی قیمت یو ده. یعنی ای په توان دی یو یا خپله ای باندې. نو د دې سوال ځواب ای ده. د دې لپاره چې د دې لپاره یوه لنډه طریقه پیدا کړو نو هماغه داسې کاروو. لیمیټ دی یو جمع 3 تقسیم په 2x ټول پر توان دی 4x تقرب لای تنایي ته کړه. دا که چېرته یو ور حل کړو دا سوال نو لای تنایي کې وضع کړم یو جمع 3 تقسیم پر 2 واري لای تنایي ټول پر توان دی 4 واري لای تنایي. دا مساوي ده له یو جمع 3 تقسیم 2 واري لای تنایي ټول پر توان دی 4 واري لای تنایي. دا مساوي ده 3 تقسیم په لای تنایي 0 یو جمع 0 یو ټول په توان دی لای تنایي یو په توان دی لای تنایي شکل مبهم لري. حل یې کوم. حل یې څنګه ده؟ د حل لپاره یې پی پیدا کوو. پی به مساوي سي له لیمیټ دی x تقرب کړی ده لای تنایي ته. یو جمع 3 تقسیم په 2x منفي یو ټول په توان دی 4x. یو او منفي یو به سره خلاص. د دې لپاره یو ترې منفي کوو او 4x کې ضربوو. ضرب 4x. یو او منفي یو سره خلاصېږي پاتې کېږي 3 ضرب 4x تقسیم په 2x کله چې x تقرب وکړي لای تنایي ته.
نو دا یعنی دا مساوي سو لیمیټ دی 3 واري 4 12 ایکس تقسیم پر 2 ایکس کله چې ایکس تقرب وکړي لا ایتنایت 12 تقسیم پر 2 باندې 12 ایکس تقسیم پر 2 ایکس لا ایتنای شکل لري نو 12 په 2 ویشو سي شپږ کېږي یعنی د پی قیمت شپږ ده نو لدينا داسې نتیجه خو سي لیمیټ دی یو جمع 3 تقسیم پر 2 ایکس ټول په توان دي 4 ایکس کله چې ایکس تقرب لا ایتنای ته وکړي دا مساوي ده ای په توان دي شپږ سره په لاندې ډول باندې هم کولی شو د داسې سوالونو ځوابونه پیدا کړو د دې سوالونو ځواب پیدا کولو لپاره کله چې مو شکل پیدا کړ چې مثال یو په توان دي لا ایتنای شکل لري نو د دې لپاره ځواب ای په توان دي پی ده د پی قیمت پیدا کولو لپاره دا پورته د صورت عدد او د توان ضریب یو له بل سره ضربوو او په مخرجونو کې چې هر څو دي هغه ضریبونه یو له بل سره ضربوو نو 3 واري 4 12 تقسیم پر 1 واري 2 هغه 2 دا مساوي ده له پی په توان دي 12 پر 2 باندې شپږ بس د دې سوال ځواب پی پر ای پر توان دي ای پر توان دي ای پر توان دي شپږ یو بل مثال ته متوجه کېږو مثال لیمیټ دی یو جمع 4 تقسیم په 12 ایکس ټول پر توان دي 24 ایکس جمع 2 ایکس تقرب کړی ده لا ایتنای بیا هم یو پر توان دي لا ایتنای شکل لري د حل لپاره ځواب سي پیدا کوو بس ځواب ای پر توان دي پی ده او دا مساوي ده له ای په توان دي 4 واري 12 یا تقسیم په 12 او 12 یو له بل سره خلاصېږي ځواب یې ای په توان دي 4 ده دا زموږ د نن ورځې درس د دې لپاره چې نور هم په دې درس باندې ښه پوه شئ د 24مې صفحې تمرین په خپلو کتابچو کې حل کړئ